رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه بارکه کومې دعاګانې کړې وي اسی خو بشمیره دعاګانې دي خو صرف یو روایت المعجم الاوسط للطبرانی کې چې هغه موجود ده په هغه کې درې دعاګانې داسې دي چې هغه نبی علیه الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه مبارکه کړې دي. اول دعا دا ده چې یا الله دته د هدایت رهنمایي وکړه، او دومره دعا دا ورته کړې ده چې یا الله د هلاکت نه په حفاظت کې واچو، د هلاکت نه بچ. او درمه دعا دا ورته کړې چې الله په دنیا او په آخرت کې د مغفرت وکړه. اوس د دې واقعې شان نزول څرنګه ده، د دې دعا پس منظر څرنګه ده، د څرنګه نبی علیه الصلوۃ والسلام د دعا ورته وکړه، هغه پس منظر هم زه درته بیانوم. ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا روایت نقل کوي، دا هم المعجم الاوسط لطبرانی کې موجود ده. وای یو ورځ نبی علیه الصلوۃ والسلام د خپل بیبي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره ناستو. بیا په هغه وخت کې دروازې باندې دستک وشو، دروازې ته څوک راغی. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام خپل بیبي ته وویل چې ته وګوره دا څوک راغی. نو هغه چې کله ورغله وی کاته د هغې ورور حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وویل چې را دې شي کور ته راوغوښت، راغی کور ته. بیا ګورئ د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه یو خپل سټایل و چې کله دا کاتب وحی صحابي رسول راغی، بیا د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په غوږ باندې دلته یو قلم یې ټومبلی و. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله دا ولیده ورته وویل چې امیر معاویه دا په غوږ کې د قلم د څه دپاره ایښی ده؟ ده ورته چې یا رسول الله په دا باندې زه قرآن کریم لیکم، په دا باندې زه د تا وحی لیکم، په دا باندې زه خطوط لیکم. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې الله تعالی دې د ما د طرفه نه تا ته اجر عظیم در نصیب کړي، خپل شان مطابق د اجر در نصیب کړي. او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام دومره خبره وکړه، دومره خبره دا ورته وکړه چې ما د الله تعالی په ذات باندې قسم چې زه د وحی د کتابت والکار دا زه د خپل طرفه نه بلکې د الله تعالی د طرفه نه د الله تعالی د حکم د وجه نه د تا نه اخلم، ځکه چې زه یو کار هم د الله تعالی د حکم نه بغیر نه کوم. بیا په هغه وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام د یو بله خبره ورته بیان کړله. وایي که چېرته الله تعالی تا ته د خلافت والقمیص تر واغوني، تا ته الله تعالی خلافت درکړي، نو د تا به څه حالت وي؟ د حالت نه مطلب دا ده چې ته به په هغه وخت کې دا معاملات څرنګه ختم کوي، د خلکو فیصلې به څرنګه کوي، دا به معاملاتو سره څنګه مخامخ کېږي. نو چې کله دا خبره د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خور ام حبیبه دا خبره واورېدله، فورا راغله نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وویل یا رسول الله ایا واقعتا د ما ورور ته به خلافت میلاو شي؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته چې بالکل، خو فرق دا ده چې د حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دور کې به هغه وخت کې به تکلیفات زیات وي، په هغه وخت کې به شرور زیات وي، په هغه وخت کې به فساد زیات وي. نو خور یې ورته چې یا رسول الله د دې لپاره دعا وکړه. نو په هغه وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام دا درې دعاګانې کړي. اول دعا دا کړې ده یا الله دته د صحیح هدایت طرف ته د رهنمایي وکړه، د هدایت طرف ته د رهنمایي وکړه. او دومره دعا دا ورته کړې چې یا الله د هلاکت نه بچ کړه. او درمه دعا دا ورته کړې چې یا الله دنیا او په آخرت کې د انسان مغفرت وکړه. نو دا حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا هغه شخصیت ته چې خلک د ده باره کې اعتراضات کوي. څومره غلطه خبره ده، صحابي رسول ده، بیا برادر نسبتی ده، او صرف صحابي رسول نه الله تعالی یو دومره غټ مقام ورکړی ده چې د ده د مقام مثال ډېر کم میلاویږي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت په وخت کې هم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه موجود و. خبره د بیان کړې د تفصیل درته بیانوم. سریه رجیع دا 3 هجري کې شوې وه. په دغه وخت کې چې کله مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت لپاره د حرم د حدود نه بهر ته تنعیم ته راوړ. بیا په هغه وخت کې مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه د شهادت اراده کړې وه. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې ما ته صرف دومره مهلت راکړئ چې زه 2 رکعاته نفل لمونځ وکړم. صحابي نفل لمونځ شروع کړو، مختصر یې وکړو، او مکې مشرکینو طرف ته متوجه شو او ورته وویل
چې ما لمونځ ځکه نه کوو چې تاسې کله دا سوچ په ذهن کې نشي در چې دا خو د مرګ د خوف نه د لمونځ وخت کو. ما د لمونځ مختصر ځکه که چې تاسې شکوک ختم شي چې داسې ونه وای چې دا خو د مرګ نه یریږي، دا خو د مرګ خوف د په زړه کې ځکه دا لمونځ دومره وخت کو. او بیا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ چې کله د لمانځه نه فارغ شو په هغه وخت کې بدعا وکړه. بدعا یې څرنګه وکړه؟ الفاظ منقول دي: اللهم احصهم عددا، یا الله په دې کسانو کې هر یو په خپل گرفت کې راوله. بیا فرمایي وقتلهم بددا، یا الله په دا کسانو کې هر یو قتل کا. ولا تغادر منهم احدا، او یا الله په دې کې یو هم پرېږده. چې کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا د بدعا ول الفاظ استعمال کړل، بیا په هغه نه ثم قتلوه رحمه الله، په هغه نه بعد دغه صحابي شهید کو. نو دا واقعا په دغه وخت کې وا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي چې په دې موقع باندې هم زه د خپل پلار ابو سفیان سره په دغه ځای کې موجود وم چې کله دی حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید و. نو په هغه وخت کې د خلکو نظریه دا وه چې یو کس بل چاته بدعا وکړي د هغې بدعا اثرات په څنګه ختم کوي. بیا په هغه وخت کې زه خپل پلار په ځمکه باندې په دا یو اړخ باندې پرېوستلمه، پرېباسلمه، واچولمه. د دې وجې نه د دوی دا نظریه وه په هغه وخت کې چې کوم کس د چا خلاف بدعا وکړي او بیا هغه کس په ځمکه باندې پرېوځي په دا یو سیټ باندې، اردو کې پهل ورته وایي، بیا په هغه وخت کې هغه بدعا د یو انسان باندې اثر کلام نه کوي، هغه بدعا په یو انسان باندې اثر نه کوي. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دا خبره بیانوي، وایي چې کله مشرکینو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ شهیداوه، په هغه وخت کې زه موجود وم او هغه واقعات ټول د ما په ذهن کې چې زه خپل پلار په ځمکه باندې پرېباسلمه چې دا بدعا د تا خلاف اثر ونه